اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم نه مخلص دا وخت د ام ټي وی لخوا تاسو په خدمت کې حاضر یم د پروګرام مشالونو سره. زه په هر پروګرام کې دا خبره کوم چې مشالونه زمونږ هغه ستوري دي، زمونږ هغه ملګري دي، زمونږ هغه سینیرز دي چې د پښتون قوم د پاره، د پښتو د پاره، د پښتني کلتور د پاره ډېرې هلې ځلې کړي دي، خپل ځانونه خپل ژوندونونه دغه توقف کړي دي او شپې ته نه دي کتلي، ورځې ته نه دي کتلي، خو چې چا ورته ټلیفون کړی چې به ځان را رسوئ دا خواران لګیا دي شپه ورځ دغه د کیمرو مخې ته او تاسو په خدای یقین وکړئ چې داسې شپې ما په خپله کتلي دي، ما په خپله هم کړي دي دغه چې سحر بانګونه وشي نو دوی د مانځه دپاره وقفه وکړي او د مانځه نه پس بیا غریبانان کار شروع کړي. قسم په خدای دا صرف او صرف په دې خاطر چې دا خلک د پښتو د پاره کار کوي، دا خلک زمونږ د کلتور د پاره کار کوي، دا خلک زمونږ د قام سترګې دي، څنګه چې ورته وایي چې دا شاعر د قام سترګې دي، هنرمند دا کار د قام سترګې، نو د ګرځي په دې معاشره کې دا د معاشرې ژوندی کرکټر دي، ژوندي کردارونه دي. دغه شان زمونږ د دې مشالونو مطلب هم دغه دی چې دغه خلک راولو، تاسو سره مخامخ کوو. په دغه خلکو کې نن زه یو ځل بیا زه بار دا خبره کوم چې اشنغر او اشنغر او اشنغر، تاسو به وایئ چېرې د اشنغر، نو د ماته د علي خان بابا یو شعر رایادېږي چې اشنغر د کان د زلفو د دلبرو ځکه نشته په دا ملک دکان د مخ کو. نو اشنغر حقیقت خبره چې دا کان دی او ګران بابا یو شعر راته رایادېږي، یو غزل شعر دی چې وایي د اشنغر ځمکه غزل ټوکوي، د اشنغر ځمکه غزل ټوکوي، کله په دې ځمکه د فن قاطي ده. نو دا حقیقت دی که دې ځمکې یو طرف ته غني خان پیدا کړی دی، نو بل طرف ته ولی خان بابا پیدا کړی دی، دې خوا باچا خان بابا پیدا کړی دی، نو دې خوا چې کوم دی نو علي خان بابا پیدا کړی دی، بیا دې خوا ګران بابا پیدا کړی دی، نو دې خوا چې کوم دی نو اشرف مفتون بابا پیدا کړی دی، دلته حاجي صاحب تورنګزی پیدا کړی دی، نو دې خوا سابق صاحب پیدا کړی د رزړو. که دې خوا عالمانو طرف ته وګورو، که اسلام طرف ته وګورو، که دین طرف ته وګورو، دا د هر طرف دا د دین قلم ده، دا د پښتو قلم ده، په هر لحاظ د ځمکه الحمدلله د خدای لږ شکر دی کروڑونه. که شاعران وګورئ دلته شته دی، که اداکاران وګورئ دلته شته دی، که سندرغاړي وګورئ دلته شته دی، زرشاد ته وګورئ زمونږ د دې اشنغر سندرغاړی چې هغه ته به د بلبل خطاب هغه ته خلکو ورکړی، خوږ ژبې سندرغاړي. دغه شان نن د یو داسې مشال سره ناست یو چې ډېر سینیر اداکار دی زمونږ، د هغه په حجره کې ناست یو، د عمرزو سره خوا کې کولاډن یو کلی دی، په هغې کې اوسېږي او ډېر ملنګ سړی دی، ډېر عجز طبیعت دی. نور خو ماشاءالله د خدای لږ شکر دی، الله په هر څه باندې شته پیدا کړی دی، ښه شتمن دی، د خپل علاقې خان دی، خو زمونږ به ورته بیا مو چې زمونږ دپاره ملنګ دی، ملنګ اداکار دی، غریب خوی اداکار دی. جی بالکل ستاسو په منځ کې خایلیدل نه غواړم، لطیف لالا سره دا وخت ناست یو په کولاډن کې د هغې په حجره کې، هغې ته په خپل پروګرام مشالونو کې هرکلي وایو، نورې خبرې به سره هغوی کوي. لطیف لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لطیف لالا څنګه حال دی؟ څنګه حال دی مخلص صاحب؟ خیر ټیک ټاک خیر دی جی، طبیعت ښه دی؟ الله هم خوشحاله کړه جی، الله مباد لره. لطیف لالا زمونږ د ام ټلویزیون د مردان دا ټي وي دی زمونږ، په دې کې به راسره انشاءالله تاسو کار هم کوئ، زمونږ ډرامې هم را روانې دي که خیري. خو ملګرو غوښتنې کړې وې چې را لطیف لالا سره مرکه وکړئ، انټرویو سره وکړئ، یو ډاکټر لطیف دی، یو تاسو یې، نو داسې ملګري زموږ پاتې هم دي، په مزه ګورو هغې سره مرکې کوو. لالا خپله پېژنګلو ملګرو سره وکړئ چې تاسو یې د کوم ځای پیدا شوئ، چېرته بیا هم سبق چېرته وویو، روزګار هم څنګه دې طرف ته څنګه رالی؟ زه خو د عمرزو د میارې په یو ورکوټې شانتې کلي دی کولاډن چې تاسو یې ګورئ جی جی، په دې کې زما پیدایش شوی دی او بیا ما د خپل کلي په سکول کې د 5مه پورې سبق ووې، بیا عمرزو ته لاړو نو هلته د 10مه پورې ووې، د 400 په کالج کې ما 12مه پورې سبق ووې. خو چې زه کله 400 ته لاړم نو تاسو وایئ چې څنګه دې طرف ته لاړی؟ جی بالکل. نو 400 کالج کې لکه د ماشومانو د بچپن نه موږ کې د جذبه د ماشوم و جراثیم و یو ماشوم و، نو هغه ماشوم به هم دې مر جړل چې یاره ما وګرځوه که نه، ما ښکاره کړه چې زه څه بالکل بالکل. نو زما یو ملګری یوسف جان نومې و، هغه ډېر ښکلی کامیډي
کریکټر او ډیر دغه نو هغه د شوکت علي صاحب د خدای پاک وبخي هغه له درخواست ورکړو چې د مې ایډیشن وکړم خجی زم ورسره لاړم مې فلم به وګورو نو چې لاړو هغه نه ایډیشن اغشتنو هغه پنچر شو بالکل یې نه شو ویلې بیا الته کې دغه چې لکه ما ته دونه نو شوکت علي صاحب ماته وی چې تم ایکټینګ کې ما ویاو نو مال یو پاڼه راکړه ماته وی زه د وایم نو چې ورته ما دغه کلانی می ته نو رسیدل ماته ویل ډن نو دا سه پلانې او بس اوکې ماته سبانه بل درا ریکارډینګ دی نه خای بس چې لاړه مر ارسلم کو یو دوه ارسل شو بیا ریکارډینګ هغه چې شروع شو ځوانیم په دې کې 13 شو بوډا والم په کې دا غری روان دي تلو والا دي نو بس دغه زماده جون یو کې دغه کم سنو چې تاسو ټلویزیون ته ډایرکټ ټلویزیون ته لاړی 1981 ډایرکټ ټلویزیون ته لاړم 1981 بالکل کافی لکه مطلب زمونږ جهانگیر خان چې کوم دی هغه نه مې اوریدلی یو ورځ وې زه په 1982 کې نه دوه تیم کې ټي وي ته راغلی وم تاسو دا غینم یو کال سینیروم نو دغه ډرامه تاسو ته یاد چې دغه ډایرکټر سوګو پروډوسر سوګو دغه ډرامه ډایرکټر چې نو هغه شوکت علي او 2 ډراما وا 2 دا مزاحیه ډراما وا خجی او په دغه کې نور څو آرټستان ملګری په دغه کې یو زما خیال دی چې دا اسماعیل شاهد او نورم پکې داسې دغه کسان ډیرو ځکه چې دا سلوي وخت ډیرو خبره راکنه خو اسماعیل شاهد ما ته یاد دی چې دا پکې مین کردار و خجی یو پکې ایمیج راځو زما خیال دی چې هغه ته وی دغه به کو قاضي مولو پکې دا سینیئر خلک دا پکې د ټلویزیون سفر چې کوم تاسو ډایرکټ بعضی خلک وي موږ ریډیو ته لاړو هغه نه پس بیا ټلویزیون ته راړو تاسو ډایرکټ ټي وي ته لاړی بالکل ډایرکټ ټلویزیون ته نو دغه نه پس بیا چې کوم د لکه تاسو لومبه ډرامه مزاحیه او کامیډي و هغه نه پس بیا د سلسله تاسو روانه شو دا یو دغه شروع شو هغه نه پس بیا تاسو کوم طرف ته لاړی بیا هم سو کړو ورپسې سو لکه د جون خو ډیر مقصدونه یوازې خدا نه دی چې ایکټینګ دی او جی ها بالکل د خدای پتل دی دلته پټیو پاغه کې زمینداری او سو حال زالي وي بیا چې زه د ایکټینګ خو ما تقریبا 16-17 سال یا 18 سال په عمر کې شروع کړ دغه نه پس بیا زه الله تعالی نوکر کړم په ایجوکیشن کې کلرک برتی شوم ایجوکیشن کې جی ټیک او د قوم خدمت په ملتم کو دغه سه لګي اوسم لا کو په حال دغه جو مطلب هغه تاسو چې کوم سرکاري نوکری هغه اوسم شته هغه اوسم شته جی بالکل اوس د ډیو دفتر کې د 400 دی ماشاءالله نو د خدای فضل دی دغه لیول لکه د یو فنکار د پاره د ټولو نه ضروری خبره دار چې دی په خپل خپو ولاړی چې په خپل خپو نشي ودرې دی نو د ایکټینګ نه کوي هغه وجه دا چې لکه سبا لکه دا خو د قوم خدمت دی کې خو پیسې نشته یو سړی دا وایي چې دی کې پیسې دا یا دی کې آرام دی کې بس پی رونه یقین په خدای چې ما درې شپې او درې ورځې مسلسل اختیاري کړی دي بالکل ریکارډینګونه به تاسو ریکارډینګونه به بعض خلک وایي کنه چې لکه دا ستا کم کریکټر ډیر وخت چې تا کړی دی تاسو کړی دی زه ما چې په دنیا کې داسې یو پلار مور نشته کراغیز وی ډیرم خرابي انتهایی خرابي خو د پلار مور به هغه خوخي وجه دا چې هغه ور سره سختي تیری کړی وي ډیر دغه کړی نو موږ هر کریکټر سره شپرونه کړي لکه د بچي ور سره ناستو لکه د مور ور سره پاسو سرم تړلی او شپه ور وزم ور سره خطر کړي نو چې دا سخت یو سړی تیری کینو هغه اس کله دانش وي چې دا مې خوخته او دا مې نه خوخ صحیح بالکل ګرانو کتونکو د لطیف لالا سره زمونږ خوندوره مرکه روانه ده بریک لزور نه اخلم یو ورکوټه تاسو پته بلم کومه لالا تاسو خو شکر دی لکه خو د مال حال خو اجرا خو ټیک ټاک جیداد ار یو ششته دی نو چې کله تاسو ټلویزیون ته رالی نو تاسو ته داسې سمسلې خو به مخې ته خامخاره پیښې شوي چې والد صاحب به ویلي مشرانو تربور به ویلي چې روګه د لطیف لالا په کوم طرف سر شو دا چېرته روانې خیر خو دی دا خو لکه په 1980 کې لکه ډرامې لتل خو د دې اشنغر نه داسیو لکه سړی چې په غنو رواني یوازې زما پلار خو براته ډېرې بدې ردې وي ډېرې بدې ردې لکه غوسه کېده به لکه زه به چې نوم راغلی د شپې که نه
نو هغه به راته ایخ ناستو نو چې زه به رالم ور به مې وټکو چې دغه چې پې به شو چې دی راغی نو هغه کمې خبرې او کم مسلې چې ما ته به راتلې نو هغه پلار چې به وي خو پلار خبره خو په سړي بده لګي نه بل دا ماشوم چې کم دی دا پالل هم اسان کار نو لکه د ګرځول به خامخا نو او شوق سره ګرځولي بیا لکه خپل بچي نو دغه چې نو جراثیم چې نو دغه ډیر تیز وو منې کېدل نو ګنې یقین په خدای وکړه لکه هر دویم کس دریم کس مړه وي دا خاندان ته دی وګوره تا ته وګوره ته په کوم طرف لاړې که نه ته په کوم طرف لاړې هلکه نه متلې نه مړه بېګام ډرامه کته خدای دې ځواني مرګه راته څه کې پلار دی وشرمو خاندان دی وشرمو یقین وکړه چې لکه ما په غنو خپېښې دی او دې طرف ته تلم اوه لکه چې خلکو وایي چې یاره خاندان نو تاسو خو په دې شوبز کې یو لار ښکاره کېدی چې بی زه د دې خلکو خدمت کوم یو طرف ته روان یم زه خو په ټیک ټاک روان یم خلکو ته که دا لار هر څومره غلطه ښکاري یا تیاره ښکاري خو دا خو هغه خلکو ته پته لګي چې څوک پکې کار کوي ګوره دا دنیا ډېره ښکلې دنیا ده دې ته د لیټ دنیا څوک وي څوک ورته څه خو خلک خو لکه هغه باندې پوهه نه دی زمونږ خلک پوهه نشته کله پوهه رااله نو هر سړی به زمونږ یقین په خدای وکړه چې په سر به هم ګرځوي خو پوهه شته نه بالکل هغې ته دا پته نه لګي چې دا راغلی دی په ټي وي دا دونه دا شپه ایښه تېرې دا ورځې څومره خوارۍ کړي دي څونه خوارۍ کوي لګیا دی دا کم ځای ته ورسېد په سور زمونږ مثال دا یو مولا د مسلې دی خور سره په کور کې زیاتې کېږي ولې کېږي منګ هغه د کور نه راایستې دا بارم هغه بې پردې دیوال ته ودرولې چې دا زمونږ خور ده چې هغه مسلې چې زما د خور ما ته پته نه لګي لیکوال راغشتي دي او یو ډرامه کوونکي هغې له ژبه ورکوي هغې ژبه ورکړې ده هغې ته قوم ته ښولې ده د پښتنو ته یې ښولې دي چې یاره ستا خور سره چې ته وایې زما خور ده او زما ډېره خوښه ده دې سره زما څه خوشان دی لکه ما خپله یو ډرامه لیکلې وه لړې هغې کې د خور هم دغه کردار و چې لکه موږ خور سره څه سلوک کوو لکه د جیداد نه محرومه که جیداد ته غواړې نو بس ضرور در سره دشمني ده تاسې دغه موړ باندې لکه دا ټول دا خدمت دی لکه د خویندو خدمت د رونو خدمت د بوډاګانو د چې حقیقت دی هغه مخې ته راشي که نه د کردار په شکل کې لکه داسې راشي چې لکه ګوره څوک خندول خو ډېر آسان کار دی خو جړول ګوره ډېر ګران کار دی زمونږ ډرامې چې څوک ګوري لکه د هر چا د هر فنکار نو هغه جاړي د هسې نه جاړي په هغه څه تېر شوي ځکه جاړي ټیک خبره ده د هغه زړه ته هغه خبره پروزي نو هغه په ژړا شي بالکل جی نو چې یو سړی تا سره جاړي نو د په هغه دا مسلې هغه کوشش ته وکړي چې لکه د دغه دلدل نه موږ د راووتو کوشش کوو چې دغه کې دا ډوب نشي ټیک خبره ده ټیک خبره جی ګرانو کتونکو د لطیف لالا سره زمونږ مرکه روانه ده اوس به یې ورکوټه غوندې کې بریک واخلو وړه شان دمه او د دمې نه پس هېڅ چرته مسې زموږ سره کښېنئ نورې هم ښایسته ښایسته خبرې د لطیف لالا نه اورو دا دی بیا راځو جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا سلامونه د مینې او خلوص ډکې پیرزونې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د پروګرام مشالونو سره زموږ سره میلمه مشال زموږ سره ناست دی هغلی ګران لطیف لالا څوک چې د پاکستان ټلویزیون څوک چې د ای وی ټي خیبر او څوک چې د ریډیو پاکستان یو ښه نوموړی اداکار دی هنرمند دی هغې سره زموږ مرکه روانه ده لالا خبرې خو کېږي په مزه مزه خبرې روانې دي دا راته ووایه چې تاسو سرکاري نوکر هم یې د سکول کې کلرک چې کوم دی د هغه خو سټوډنټ سره مخامخ کېږي د ټیچر سره مخامخ کېږي پرنسپل سره مخامخ کېږي بیا دې خوا پکې ډرامه راشي پی ټي وي راشي خیبر راشي نور چینلې پرایویټ راشي دا څنګه مینیج کوئ ټول هر څه په یو ځل باندې کله چې جذبه وي که نه جی نو او شوق وي نو هر سړی بیا ستړی نه وي بیا ستړی نشته بیا سړی وي کار 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 لکه د قید اعظم چې څنګه فرمایلي چې کام 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 اور بس کام نو موږ خو شپه او ورځ لکه دې کې خو تاسو ته پته ده که نه لکه عوامو ته پته ما ته به رورم کله کله دا وي چې زه به د شپې رالم یا سهار کې به رالم یا به سهار راورسېدم نو ما ته وایي سري ما یې ریکارډینګ و
ته د شپې او ما خو یو دفتر چېرته کولو نه لیدلی ما وی وروره دا داسې دفتر چې دا د شپې کول دا د رڼاګانو دنیا د رڼاګانو دنیا ده دې کې د ورځې هم لیټونه لګېدي او د شپې هم لګېدلي د ګوره بعضې خلک اوس هم شته لکه تقریبا 50% خلک اوس هم داسې شته چې زمونږ د دې شعبې نه نفرت کوي یو قسمه یا جیلسي ده یا به نفرت کوي نو هغې ته خو دا پته نه لګي چې دې یا د فنکار لکه دې څه کوي او دې څونه سختې تېري زمونږ دپاره چې لکه دا قوم بالکل صحیح هغه ته دا پته نشته چې د څونه شپې دې پسې خوړلي دي د څونه محنت کړې لکه ایکټینګ زه درته وایم چې په دنیا کې نمبر 1 به دا شی وي چې لکه په دې کې نقل او دغه چې دا نالایقه سړی دې کې نشي چلېدی بالکل دې کې به یو سړی خدمت کوي یو سړی به جذبې سره کار کوي چې ښه کار وکړي نو دې بړوان دي دا د سکرین ایډیشن دی د انټرویو د غیر دی چې صحیح خبره دی به ګوري نو دی بړوان دي لکه هر دفتر کې په دغه کې نالایقه راتلی شي هغه پټېدی شي خو په ایکټینګ کې نالایقه هیڅ کله نشي پټېدی زبردست نو دی له واخیستل دا خو زمونږ جذبې سره یو کار نو کو مونږ ته یو سړی وایي چې بای دا 4 بجې ستا چوټي ده او دا کار کول دي مونږ یې ګنټې ته را رسوه کار دسته دغه زر ختم شي او دغه ته ځان رسوه دغه بل د بابو کار چې دی نه هغه د یو ټیکې مایندې چې بای دا کار دی دا بار یو ټایم دی لکه 12 بجې بس چوټي بکیږي استفاره رواني دا نه ایکټینګ کې چوټي نه په ایکټینګ کې چوټي نه لکه کلرک یو دا سړی دی چې لکه د نوکری د ټیکې را کزړې خدي او کو بد دی د بزی په دا او کو ورځ د دی بزی هغه کار بکې کنه نه کوي سبب ختمي خو دی خپل کار د سرکار نوکر دی برا کار ختمي لکه استاد هغه پیریډ دی چې پیریډ ته تیر شو لاړ خبره ختمه شو خو کلرک یو داسې نوکری ده چې د کار د ټیکدار دی د کنن یو کو سبوي خو کار به ټول مکمل کوي ټیک دا پکې نشته چې نن د چوټي کړو نن کار ختم شو سبا نه بیا نه شروع نه د سبا کار وړومبه کینو بیا ور نن کار کې بالکل دغه خبره او وکټینګ خو زموږ خپل شوق دی یو جذبه ده او یو مهنت ته د قوم خدمت ته کوي لګیاو نه لطیف لاله چې کله تاسو ټلویزیون ته لاړی او بیا ډیر زیات عام شي په ټي وي باندې او بیا بابا ژوند دیو کنه نو لکه اخو ډیر سرتیزه سړی وو لکه مطلب یو تکړه پښتون سړی وو نو لکه بیا د دغه پښتون مخ ته چې یو اداکار یو هنرمن بیا کله مخامخ ودرېږي نو بیا دغه پښتون او دغه هنرمن څه کریکټر خپل ماسک هغه ورته سوی قصه داسې و دغه بالکل ډېره ښکلې خبره دی وکړه او زما ذهن کې نه و تاسو وکړه زما پلار په ما ډېر محنت وکړ لکه په کنځلو په وینا په والو په ټاکولو چې ونه شم چې دې خو د دې نه وړي یو ورځ دلته موږ پروګرام کوو ریکارډینګ هم کوو نو دی به چې لکه زموږ تر اوسه پورې چې لکه زما ترو یو بترو خدای پاک دې بخي یو پلارو چې موږ بدل ته ریکارډینګ کوو لکه دې چمن کې چې اوس موږ څنګه ناسو دې کوم موږ ریکارډینګونه کول لګیا به اوس هم او د اجرا کې بملا سمو پاس پمو زنانه بم راتلې نو یقین په خویا کې موږ بل 10 ورځې سپېلو جی کو 15 ورځې به نو زمنګ مشران به دی خواته نو راتله په کور کې تعلق د کور نه بداسې تل خو دی خوا نه راتل کور کې خو به خبره راته کېده بیا داسې قصو شو چې لکه استاسو خبره چې زه بالکل ښکارا شوم په دغه باندې چې را دا سوق دی نو اخر کې چې کله پلار مړ کېده دغه نه یو کال دوړوان دي ماته وی چې بچي داسې کار دی چې ډېر لمه ستړی خو دغه دی لار لرانلې بس بچي دغه ستا شوق ته کوي ما بیلا او تو غټلا نو زما خدمت وګټل او داغه پښتو بیلا
یا زما مینې د زوی مینې وګټل او د پلار مینې بیله بس دغه به ووایو. پلار خو لطیف لالا پلار خدای چې لکه سړی خپل بچي ته سوچ وکړي که نه نو پلار خامخا ځان راغورځوي خپل بچي ته ځکه چې د هغه د ارمانونو د هغه د خواهشاتو مخې ته بیا نه راځي او چېرې دا زما د بچی نو خپل بچی خو د سپوږمۍ نه موچت ښکاري که نه نو د خپل بچي دپاره خلک ډېر ډېر ښایسته ښایسته سوچونه کوي ښایسته ښایسته فکرونه کوي دی بدی خو زه چې دا لار خوښه ده اټس اوکې نو بس هغه وایي چې ټیک ده که نه بالکل. او بیبي به کور کې څه ویلې؟ یاره خدای پاک دې وبخي امین. هغې خو همیشه زما مرسته کړې وه او ما سره لکه ډېره مینه به یې وه. هغې ما ته چېرته دا نه دي ویلي چې بچې دا ته څه کړي چېرته یې دا نه دي ویلي. همیشه هغې ما له سپورټ راکړی که زما د پلار هم راضي شوی دی نو دغه کې لوی کردار زما د مور و. که دی به کله غوسو نو مور به ورته مخامخ ودرېدی چې نه زه بیا والم نو هغې به ورته چې نه مه وه د خپل شوق دی دغه یو بېله دنیا ده والله چې جړار هله چې مور دې راته رایاده. نو د مور ارمان راځي اوس دی وخت چې کور ته لاړ شي کور کې خو ښځه هم شته بچي هم شته خو مور نشته څه احساسات لرئ؟ یاره مخلص صاحب خبره دا ده چې به ډېر بدنصیب اولاد چې هغې ته خپله مور نه یادېږي ډېر بدنصیبه وي. دویم چې سړی قبر ته هم لاړ شي نو ده ته به خپله مور پلار به دا به ورته یادېږي ځکه چې مور پلار هله سړي ته احساس وشي چې د خپل بچي پیدا شي یعنې موږ ته به داسې به د یو بل نه اورېدل د بچو ته به وایي چې بچې تاسو به هله پېښه چې خپل اولاد د نه پیدا شي. صحیح. نو چې خپل اولاد د سړي نه پیدا شي چې بچي پسې څونه لیواله ګرځي. زه خو چې اورم یقین په خدای که نن هم د مور نوم زه اخلم نو زما زړه راډک شي زما زړه راډک شي د دغه نه چې یاره مور خو په دې دنیا جنت مور خو سوری دی د بچي دپاره یخ سوری دی ګوره آخرت کې جنت دی د مور د خپو لاندې جنت دی د مور خدمت دې کړي ته بیا دا سوچ مه کوه چې زه به جنت ته لاړ نه شم. دا دنیا هم جنت دی هغه دنیا هم جنت دی بېشکه خو چې څوک پرې پوهېږي څوک ظالمان خو لګیا شي خپله مور په ګولو ولي مړی کړي څوک پلار ولي دغه ته چې زه وګورم څومره بدبخته خلک د دې د ګوتې کار څنګه کوو چې د ګوته چلېده په دې باندې زه یم چې مور پلار خو جنت دی خپل جنت په څوک روان کړي یار. بالکل ټیک خبره ده. کتونکو د مور ذکر کیږي نو چې د مور ذکر کیږي د دومره غټې هستۍ ذکر کیږي په دې دنیا کې د ټول نه غټه هستي مور او پلار او دا هغه رشتې دي چې هر څه راتلی شي خو نه مور راتلی شي او نه پلار راتلی شي بس دوباره دې راتلی نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ پرې که رښتیا دغه مور چې بس دا لاړه شي دغه پلار چې دا لاړ شي بیا انسان بالکل یوازې پاتې ښځه وي بچي وي خو قسم دی چې د دې هر څه باوجود هم چې مور پلار نه نو سړی بالکل ځان یې وزری ګڼي ځان بالکل یوازې ګڼي. لطیف لالا ته مې مور رایاده کړه جذباتي هم شو یو وړه غوندې دم اخلو د دمې نه پس بیا راځو چېرته ځئ ما. کتونکو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. لطیف لالا وختي ماحول لږ ټینس شو لږ داسې د خفګان ماحول جوړ شو بخښنه غواړو خدا راځي په دې خبرو کې د زموږ مطلب هم دغه دی چې ملګرو نه هغه خبرې وباسو چې هغه دې خلکو سره مخامخ نور کله نه شیر شوي. لطیف لالا به خلکو په ډرامه کې لیدلي په سکرین به لیدلي خو د هغه د ژوند د حالاتو نه به څوک نه خبر. زموږ کوشش هم دغه دی چې دغه کتونکو ته دغه خبر رامخې ته کړو. لطیف لالا د سړي خواهش شي چې یاره دا ما ټلویزیون وکړو ما سټیج وکړو ما ریډیو وکړو فلم مې وکړو چېرته دغه غټ سکرین طرف ته ستاسو ذهن راغلی دی چې یاره زه ټلویزیون فلم ته لاړ شم او فلم کې کار وکړم؟ نه د فلم شوق زما چېرته نه دی راغلی. دا ولې لالا؟ د هغې وجه دا وه چې هغه فلم زندګي زما نه وه خوښه لکه د پښتو یو لیول خو که نه لکه ما هیله په وس چې هغه بیخي ما چې لانګو لګو د دې خپل قوم د دې خاندان نه نو زه ما هیله په ټي وي کې ځان ځای کوم که چېرې زه فلم ته تللی وی نو کیدای شي چې پلار حق کړی وی
لکه هغه اخیری خبرو لتلیو کنه بس دغه خو دا تاسو خبره چې د مور او زما یو مهنت چې پاغه کې بیا مونږه هغه برداشت کوم چیرې دا کوم بچی د دینه بس بابا خپل وګخ کته کړه بابا خپل وګخ کته کړه صحیح خو د فلم کې به ماته دا پته و چې زه هیڅ کله بیا نه ما کولم نو ما بیا غا تصور هم نه کړی هاي هاي لاله دا ته چې عام ژوند کې لکه تاسو ډرامو کې هم ډېر ودونه کوو اکثر کنه کلم پکې یو خزي کلم بل خزي کلم بل خزي عام ژوند کې تاسو زمونږ ورندار په کور کې ووي کنه بالکل جی بچی مچی یا د غیر طرف نه ریاکشن داسې څه خبره ترشته نه زما خزه د خدای فضل دی دا څه قصه و چې دا واده روان دي زه لا جامت ما پهل اجامت راکړه وخته سي په مخ داسې ښکارېدل هغه ما کیمرې لپاره کړو جامت ما کیمرې لا کړو نو زمونږ یو ډایرکټر جان دي سهیل خدای دې ډیر ښه ساتي کله کلرینګ سم کوي زما استاد دی ما ورسره ډېر زیاتې سختې او راتې موږ په یو ځای تېرې کړي ټیک نو یو ورځ به ریکارډینګ وکړو نو د شپه وه ناوخته ما ته وې زه شپه به ما سره وکړې مزه کلي ته ناوخته چې راسې سهار به بیا به خوب نه شي کولی یو ګنټه دوه خوب به وکړې بیا به ځې ما وې صحیح ده لاړو نو روندارم را پیسوله چې هغې باندې چای پخه کړه چای مو وڅښله بیا هغه لپی راوړله پی یې وڅښله او دغه ګپې شپې ورسره ولګولې هغه وخت کې ما سره احساس وشو به زه د زړه نه مې قدرتي طور یو دوا ځان ته ووته خدای پاکه داسې یو ښځه خو مال هم راکړي چې دونه تابعدار یو دونه شپې دوه درې بجې سړی راشي هغه د چای او بیا ورسره ګپ او شپې لګوي دغه کوي یقین په خدای وکړه بس د زړه نه مې قدرتي هغه ځان ته دوا ووته چې خدای پاکه داسې ښځه ماله راکړي نو د خدای فضل دی چې زما ښځه خو داسې ده که د شپې 3 بجې 4 بجې 5 بجې 2 بجې 1 بجې لکه دلته موږ ډېر ریکارډینګونه لکه زموږ زیاتره لکه دې ځای کې سټوډیو د دې ځای نه جوړه کړې لکه دې ځای کې اوس هم خلک وایي دا سټوډیو ده که نه دغه دی لکه چې د فن سره زموږ تعلق نو چې کوم که جلیل خان به راغی که بل به راغی لکه دا صفخانه پورې دلته خلک راغلي دي او دلته ډرامې کړي دي نو هغه ما هلته دوا وکړه چې خدای پاکه داسې ښځه مال هم راکړي یقین په خدای وکړه چې ماله خدای پاک داسې ښځه راکړې ده که دلته ریکارډینګ د شپې نه سملي د دوی له چای ترماس ډکه شابه ترماس یو سره راوړه هر قسمه لکه که څوک ورته ډېرې خبرې مو کوي وایي بس چې څه کوي ښه کوي زه مطمئن یم لکه بیا پکې ډېرې خبرې داسې هم راشي ستا خبره چې زمونږ خو پکې ښځې وي او دغه که نقلي مې خو دې خلکو ته حقیقت ښکاري او بیا ښځه خو برداشت نشي کولی نو بیا یو ښځه بلې ښځې ته هم راځي بیا هغه راځي د هغې نه تپوس کوي چې یاره مطلب دا دی ستا دا خاوند خو پلانی ښځه وه په تا څنګه لګېده او که ښه لګېده او که بده لګېده خو لګېده چې د هغه شوق دی نو او بچي ماله خدای پاک د خدای فضل دې داسې راکړي دي یو 12 وکړو بیا یې کوله او ورسره ټیکدار شو د سړکونو مړکونو نالې ټیکې کوي ښه او څو بچي دي ماشاءالله زما ماشاءالله 2 زامن دي ښه صرف 2 لوریانې خو نشته ښه 2 زامن او خدای شته په دې لوریانو خلک ډېر ظلم کوي نو زما ډېرې خوښ هم نه وی او لکه بل او بیا اکثر د بل د کور شي د کور شي مطلب دی چې لور به داسې ګڼې چې ته زه پردی زمیندار یم بالکل دانې به ته پیدا کې او بل بیا د نه یوسي مالک پراشي د نه ډېره ګرانې چې د پلار دپاره خو ډېره د مور ډېره ګرانې نو زما بچي ما سره ډېره مینه کوي د خدای فضل دی زما بچي داسې کار نه کوي چې ما ته چېرته ټکیستی ما ته نشي یاده ماشاءالله چې بانګ وایي جومات نه کور د کور نه سکول د سکول نه بیا کور بیا مونږ بس ښه تربیت مطلب دی چې شوی دی ښکلی ښه سیستم روان دی نو ما ته د کور نه یو پوټې څه مسله نه راپېښه شوې په دې باره کې چې د بل واده وشو زما به 300 ښځې تقریبا ما سره به په ټلویزیون کې او په یو کې او په بل کې که نه خو ما ته چېرته ښځې دا نه وي چې یاره تو ګوره لکه هغې را سره ډرامه کتلې او ښه انجوی کړې ده او ښه په سر لاله دا راته دومره کار هم وکړه چې ته خیال کې مرغلي چې زه ډایرکشن وکړم د یو ډرامې د یو پلی دا خو د هر چا خواهش وي د هر لکه
تاسو خپل اکټر یې او بیا دې دا شوق وپوښتل لکه تا ته به دا نه وایي چې زه اکټینګ وکړم چې یوازې ما یو ډرامه جلیل خنداغي کیمرامین و هغه وی زه ډایرکشن هم کوم ما ورته چې نه ته ډایرکشن زه کوم نو یو کس داسې دغه ماته وی چې دغه کس به څنګه کوي هغه ته دا پته هغه وخت کې نه و چې دی څونه اوبو کې دی نو چې ما هغه هلک ته هغه طریقه وښوله جینۍ ته مې ویل چې ته به اوس داسې کوې داسې کوې د هغه کرکټر مې ورته وکړو نو جلیل وی ګوډه ما چې ته به څه کوې یار وی بس ته چلو کوه او که نه تا به زه خو جانزیب سهیل صاحب سره کم سینیر پروډوسرانو سره بیا موږ لړې شروع کړې چې لړې کې بیا به کله جانزیب سهیل نو ما به ورله ډایرکشن ورکوو نو د لړې ډایرکشن دلته جانزیب سهیل صاحب کړی دلته جانزیب سهیل او پروډوسر یې تاسو وایي پروډوسر یې زه وم ښه جي ښه ډېره لړې خو ډېره زیاته چلېدلې وه خیبر ټلویزیون باندې بالکل ډېره ټولو کتونکو کتلې وه ډېره زیاته چلېدلې وه بالکل لاله داسې سارمان هم په زړه شته پاتې چېرې زما دا کرکټر مې دی او یا زما دا سیټ نه وی دا چې په کوم کلر کې موضوع چېرته مطلب یو بل غټ افسر وي او دا شوبیز مې اډو کولی نه شوق د هر چا وي دې کې شک نشته دا دنیا پیدا د هرس دپاره ده خو زه وایم چې بس دومره چې را څومره ده بس دا ډېره ده په جامه چې یو سړی پټ وي او د یو سړي په خپل ځای کې او په دغه کې بس عزت وي دا پیسه یا د افسري یا دا ګورې د اوس نن سبا د عزت نه دا به پخوا د عزت وي ټیک خبره دی نن خو ته ګورې لکه ایم پی ای به راشي هغه لوی افسر به وي 22 ګریډ افسر به وي هغه ته به دونه خبرې کوي ته به یې که دا د په کوټه کې دی یقین په خدای که د افسر نه خو زما دونه دا زړه چاودی دی او دا زړه مې دونه تی دغه دی زه چې خدای پاک تی د افسران ټول مړه کړي چې یو افسر په دنیا کې دی صحیح خبره یا د ایم پی ای نه یا د افسران نه نوکر به سرکاري وي ایم پی ای به راشي او پرایویټ سړی هغه په دومره سر خپې ګوره زه د ډي او دفتر کې 400 کې زه بابو یم نن سبا زما ډیوټي هلته رم یو ایم پی ای به راشي ډي او فیمیل لکه زنانه ذات دی که نه هغې ته به خبرې وکړي دا ماله د کلاس 4 نه برتي کوي ماله دا نه کوي او دروغجنې او د لکه زنانه ته دونه خبرې ته به وایې که دا ایم پی ای نه دی یو کمقل انسان راغلی دی بیا د هغه ټوپک مار اوهو د ایم پی ای نه مو 200 چنده اوچتي هغه به وایي دا ډوکبوګي ده ماله په شیرپو کې برتي وکړو ماله په د زیم کې برتي وکړو ماله په عمرزو کې برتي وکړو ماله په 400 کې برتي وکړو او کونه کې والله چې ولم دی او راکاږم دی تا زه وایم چې خدای پاک اډو افسر پیدا کړی نه وي نو زه وایم چې ښه به وه چې یا د ایم پی ای نه وي دې دور کې د ایم پی ای ګانې او دا افسرۍ نو خدای دې بیخو باسي لاله کتونکي ګوري خبرې راغونډو خپله مرکه راټولو څه میسیج څه پیغام څه خبرې اترې کتونکو ته کول غواړي څوک دې طرف ته راځي هغې دپاره څه میسیج دی دې طرف ته خو چې هر څوک راځي ډېره ښه خبره ده خو د ټولو نه لومبې ما تاسو ته په شروع کې مې وویل چې لاول په خپلو خپو ودرېدل دي ما ډېر داسې فنکاران لیدلي دي تاسو به هم لیدلي لکه دا پټې خبرې نه بازې هغه دوبۍ ته لاړ شي د شو دپاره هلته سوالونه کوي دلته کوي چې څوک ورته وایي ښه ډرامه دې کړې ده دی ورته را یار یو 100 روپۍ که نه نو اول خپل ځان جوړول دي چې دی په خپل کور پوره وي ایکټینګ یو خدمت دی چې کله خلک وغواړي لکه د واده تا ته وایي چې ته واده کې تا سره ورته وایي چې ماله به خدمت کې که نه دا خدمت لم سړی لاړ شي دغله خو چې درته ونه وایي نو خپل کور کې ناست دی بس خپله خورې که نه ټیک نو دغسې د ایکټینګ هم دی لکه سبا جړل لکه زما به ګلبالي خبره ورته زه کوم خدای پاک ته وبخي د هغه د ټایرونو ډېر ښکلی روزګار و خو چې ایکټینګ له راغی یو 2 ډرامې مسلسل وکړې نو هغه ټایرونو کار یې پرېښودو د ټایرونو کار یې پرېښودو بیا بیا جړل چې خدای پاک اوس خو نه ډرامې شته او ما خپل ژوند وقف کړو نو د چا نه یې تپوس کړی چې ما خپل ژوند وقف کړی او چا وله څه ورکول چې دغه لاول خپل ژوند جوړول دي په خپلو خپو درېدل دي ښه تعلیم او ښه نوکري یا په خپلو خپو درېدل چې سبا د چا نه سوال سبا د چا نه ګیله چې دا نه وي ټیک ډېره زیاته مننه لاله ډېره مهرباني الله تعالی دې تاسو له موږ ډېره تېره درکړي ډېره مهرباني جي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ مننه جی ګرانو کتونکو دا زمونږ هغه بل مشال چې د چا نامه چې لطیف خان
تاسو سره معرفي کومګه تاسو وکړو تاسو دغه د ژوند حالاتونه خبر شي دغه د زړه خبره تاسو واورئ نو خبره خو سم ډیر زیاتې پاتې شوي خو چونکې زموږ د پروګرام وخت هم مختصر دی نو په کوشش موږ چې په مختصر وخت کې د دې لطیف لالا نه ډېرې خبرې دې سره موږ وکړو خو بیا هم بلا خبرې پاتې شوي بلا سوالونه زموږ نه پاتې دي زموږ دا پروګرام داسې چې ته هېڅ تیاری موږ نه کړی بس تاسو مخامخ ناست یو ډایرکټ په ډایرکټ بس هغې سره د میلمه سره خبرې اترې او موږ هم دومره څه نه راځي خو بهرحال بیا هم خپل کوشش هم وکړو موږ چېرې تاسو سره نوي نوي خلک معرفي کوو زموږ د سکرین دپاره زاړه خلک دي خو د بعضې خلکو دپاره نوي دي د هغې څومره ستونزې د هغې څومره ستړي دي د دې فیلډ کې د دې ایکټینګ کې په دې شاعرۍ کې په دې فن کې په دې هنر کې دغه لطیف لالا چې عمرزو سره تعلق دی چې تاسو وکړه بل ورځ به بیا انشاءالله د بل مشال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم د کیمرامین کامران او پروډوسر عرفان سره قربان مخلص تاسو نه غواړي اجازت لوی الله